پروګرام په دې برخه کې د خراغلاست وینا لپاره خان الله وصال عربزي ته بلنه ورکوو چې راشي موږ او تاسو ته د خراغلاست وینا راواوروي. قدرمن استاد خان الله وصال عربزي. وایي غزل هلک دی او سندره جینۍ، غزل هلک دی او سندره جینۍ، لوفر هلک دی او لوفر جینۍ، او زه ځان ته ګورم د زړه ملکه، زه ځان ته ګورم د زړه ملکه، خو زما مور ګوري نوکره جینۍ، او موږ ورته وایو بې حیا وغیره، موږ ورته وایو بې حیا وغیره، په حقیقت کې چې وي نره جینۍ. د سلامونه په لومړي قدم کې د وصال ادبي بهیر د 12مې غونډې ټولو ګډونوالو ته سلامونه، مینه او احترامات وړاندې کوم. خوښ او خوشحاله یم چې د وصال ادبي بهیر په 12مه ادبي مشاعره کې موږ او تاسو ټول ګډونوال یاستو. په لومړیو کې تاسو ټول ته ښه راغلاست وایم، په خیر راشئ، هر کله راشئ. دا مشاعره زموږ او ستاسو لپاره د جرأت لوړونې، همدارنګه د شعر او ادب په برخه کې موږ سره کولی شي چې ډېر مرسته وکړي، دې لپاره چې موږ او تاسې په شعر او همدارنګه هر رقم شعر جوړول او د شعر آداب او اصول، همدارنګه د سټیج پاسېدلو او د سټیج نظم یاد کړو. نو تاسو ټول ته ښه راغلاست وایم. بیا هم قریشي صاحب همدارنګه د هغې ملګرو ته ښه راغلاست وایم چې راغی او زموږ دغې ادبي بهیر کې ګډون وکړ. نو تاسو ټول څخه مننه او په خیر راغلی، هر کله راشئ. زه دین منم، قرآن منم، زه دین منم، قرآن منم، زه ستا واړه یاران منم، علي منم، صدیق منم، عثمان منم، علي منم، صدیق منم، عثمان منم، عمر منم، د زړه نه اهل بیت منم، مین په دې ویښې یم، مین په دې ویښې یم، خو بیا هم دوزخي یم. جزاک الله احسن الجزا. قدرمن استاد څخه یوه نړۍ مننه. اوس د پروګرام په دې برخه کې قدرمن مدیر صاحب صدیق الله غریبیار ته بلنه ورکوم چې موږ او تاسو ته شعر وړاندې کړي. قدرمن مدیر صاحب صدیق الله غریبیار. چې تا سره مې جوړه که یاري خانه خرابه، چې تا سره مې جوړه کړه یاري خانه خرابه، به زهر شو په ما هم زندگی خانه خرابه. او د نورو د خبرو اورېدو تعلق مې نشته، د نورو د خبرو اورېدو تعلق مې نشته، دا ستا غږ پسې مړ یمه بیخي خانه خرابه. په پیل کې د وصال ادبي بهیر راغلو مېلمنو ته ښه راغلاست وایم او یو دوه غزلې در سره شریکوم. هیلهمند یم د خوښې وړ مو وګرځي. وایي چې ما در سره کړې ده واده پروردګاره، چې ما در سره کړې ده واده پروردګاره، کومه په اخلاص درته سجده پروردګاره. او دا نورې دعاګانې به بیا وروسته درنه غواړم، دا نورې دعاګانې به بیا وروسته درنه غواړم، اول راته نصیب کړي ته هغه پروردګاره. او چې دواړه سره یو ځای په یوه کټ کې پراته یو، قریشي صاحب، چې دواړه سره یو ځای په یوه کټ کې پراته یو، په مونږه باندې راولې یو شپه پروردګاره. چې دواړه سره یو ځای په یوه کټ کې پراته یو، په مونږه باندې راولې یو شپه پروردګاره. د پلار له ویرې کور په خوا کې هم تېرېدی نشم، د پلار له ویرې کور په خوا کې هم تېرېدی نشم، چې جوړه راته نشي دا لانجه پروردګاره. او د کور په دروازه باندې خپل زړګی ټکور کم، د کور په دروازه باندې خپل زړګی ټکور کم، تېرېږم چې کله په کوڅه پروردګار. او یو شو غزل دی وایي چې زه پرې مین شوی یم جینۍ د مکتبۍ ده، چې زه پرې مین شوی یم جینۍ د مکتبۍ ده، بیخه د ښایسته د ښاپېرۍ د مکتبۍ ده، چې زه پرې مین شوی یم جینۍ د مکتبۍ ده، بیخه د ښایسته د ښاپېرۍ د مکتبۍ ده. او د حسن په مثال به او یا کتابه ډک کم، رڼا یې بیا په شانې د سپوږمۍ د مکتبۍ ده. د حسن په مثال به او یا کتابه ډک کم، رڼا یې بیا په شانې د سپوږمۍ د مکتبۍ ده. له ما یې چې زړه وړی دی هغه هم درته وایم، له ما یې چې زړه وړی دی هغه هم درته وایم، په دوو غټو سترګو شینوګۍ د مکتبۍ ده. او زه کله کله هسې د بلۍ نه ورته ګورم،
زه کله کله هسې د بلۍ نه ورته ګورم زموږ د کور په خوا کې ګاونډۍ ده مکتبۍ ده او چې شعر کله شروع کم په واوا باندې ځان مړه کي چې شعر کله شروع کم په واوا باندې ځان مړه کي مینه بیا زما په شاعرۍ ده مکتبۍ ده او په چل ول او دوکه باندې دیدن ته راضي کېږي په چل ول او دوکه باندې دیدن ته راضي کېږي زما د ځکه خوښه لغمانۍ ده مکتبۍ ده په چل ول او دوکه باندې دیدن ته راضي کېږي زما د ځکه خوښه لغمانۍ ده مکتبۍ ده او زه ځکه ډېر خوشحال یم مکتب ته غریبیاره زه ځکه ډېر خوشحال یم مکتب ته غریبیاره هغه مې په مکتب کې هم صنفۍ ده مکتبۍ ده توجهونه مو نړۍ مین یما پریزه یو جینۍ د ګاونډۍ ده غریبیار صاحب مین یما پریزه یو جینۍ د ګاونډۍ ده په ونه دنګه د نرۍ د ګاونډۍ ده او بېګاله دیواله مې ورکته په ما څه چل شو په غټو غټو سترګو شینوګۍ د ګاونډۍ ده د استاد صدیق الله غریبیار څخه یوه نړۍ مننه د پروګرام په دې برخه کې د شعر لپاره بلنه ورکوو ورور عجز ته چې راشي او موږ تاسو ته خپل شعرونه راواوروي عجز بېشعورو د شعور ژبه شروع کړه ټولو خلکو د منظور ژبه شروع کړه دا حالات به بیا د واورو نه ساړه وي خو که موږ د تنور ژبه شروع کړه او چې مې سپینې سترګې لږې شانتې سرې کړې نو د ډمې پلار د لور ژبه شروع کړه او څلورم ځل چې ښکلی ورته وایم په سړي مې درته څنګه د غرور ژبه شروع کړه څلورم ځل چې ښکلی ورته وایم سړي مې درته څنګه د غرور ژبه شروع کړه ما ورته شروع له یې ګزاره کړې وه غوښتنه مې د زړه د یو بیماره کړې وه د ورځې به پې لس وارې مندر ته تله راتله هندوې مې د زړه په کور کې لاره کړې وه ما ورته شروع له یې ګزاره کړې وه غوښتنه مې د زړه د یو بیماره کړې وه د ورځې به پې لس وارې مندر ته تله راتله هندوې مې د زړه په کور کې لاره کړې وه او که نور څوک مې خبر د زندګۍ د حاله نه نو تا ته خو مې ټوله کیسه یاره کړې وه او د مرګ په دړګو به څو کسانو یرولم ګیله مې په یو شعر کې د سرکاره کړې وه او که یاد دې شي د پورې غره په سر د زړګي سره ټپه مې درته څومره مزېداره کړې سنگرونه چې په خپلو وینو ساتي سنگرونه چې په خپلو وینو ساتي په ځوانانو مو له تنه وطن ګران دی په ځوانانو مو له تنه وطن ګران دی د عاجز ورور جان څخه یوه نړۍ مننه و زه پروګرام په دې برخه کې ترانم لپاره روهیت ته بلنه ورکوم چې ترانم وکړي روهیت وی په قلم کې د نه رنګ شته نه هنر نه د فکر د سړي دی نه د سر غټې سڼې برید خریلي چې د علم نه په ګټه نه خبره د خندا شنه شوه په شالاړه ما ته وایي اخلي ونه شي اوس به د دواړو وینې ګډې وډې ځینه څوک بری شي د خندا شنه شوه په شالاړه ما ته وایي اخلي ونه شي اوس به د دواړو وینې ګډې وډې ځینه څوک بری شي زه خدا ستا لایقه نه وم ما ته وایي اخلي ونه شي ورکه پختو شمې راسي در پاتې یمه څوک بری شي د خندا شنه شوه په شالاړه ما ته وایي اخلي ونه شي اوس به د دواړو وینې ګډې وډې ځینه څوک بری شي استاذه خیر دې ما کامیاب کا ما ته وایي اخلي ونه شي زه نالایق د جانان د لاسه یمه څوک بری شي د خندا شنه شوه په شالاړه ما ته وایي اخلي ونه شي
اوس به د دواړو وینې ګډې وډې ځینه څوک بری شي که ناز کوي در سره زما ماته وایي اخلی ونی شي یو ښایسته یم بل د خان د کوره یم څوک بری شي ته تر تړلي سپي راتېر شه ماته وایي اخلی ونی شي د دې ملالې خولګۍ زه در تېره یم څوک بری شي د خندا شنه شوه په شا لاړه ماته وایي اخلی ونی شي اوس به د دواړو وینې ګډې وډې ځینه څوک بری شي د ګلونو تماشه وي کله لږه کله ډیره د ګلونو تماشه وي کله لږه کله ډیره په نصیب کې مې نشه وي کله لږه کله ډیره او کله زار شمه د ځانه کله ځان د چا نظار کړم زما مینه عجیبه وي کله لږه کله ډیره د قدرمن ورور روحید الله څخه یوه نړۍ مننه توحید الله څخه د پروګرام په دې برخه کې بلنه ورکوو امید صادق ته چې راشي او موږ تاسو ته خپل انتخاب راواروي امید صادق تشویق نشته ګو غزل دی وایي چې نو چې له بل سره یاري دې وکړه نو چې له بل سره یاري دې وکړه څه ناروا او نازواني دې وکړه او د حسن فوز دې په څنګ کې ولاړ د حسن فوز دې په څنګ کې ولاړ په ډېرو زړونو پاچاهي دې وکړه او څه لیونۍ مینه مې وپالله څه لیونۍ مینه مې وپالله څه لیونۍ بې وفایي دې وکړه او زه دې بیللم چکچکې دې کړې زه دې بیللمه چکچکې دې کړې زما په مرګ باندې خادي دې وکړه او ازادۍ راشه سینګار شوی به یې ازادۍ راشه سینګار شوی به یې له ګلابي وینو کالي دې وکړه او زه چې خفه وم تا به هم ضد کوو زه چې خفه وم تا به ضد کولو ملا خو دې ما تشه سیالي دې وکړه او خدایا په ما خو دې قسم واړوي خدایا په ما خو دې قسم واړوي اوس که خبره په لالي دې وکړه او چې مبارز دې پرېښودو او تللې چې مبارز دې پرېښودو او تللې اخر به پوه شي چې ناکي دې وکړه د توجه نه مننه ستا د مینې په کانکور کې بریالی شوم ستا د مینې په کانکور کې بریالی شوم انتخاب مې ستا د شونډو پوهنځی و د قدرمن ورور امید صادق څخه یوه نړۍ مننه د پروګرام په دې برخه کې علي خان سادات ته چې راشي موږ تاسو ته خپل انتخاب راواروي علي خان سادات شعرونه مخکې یو څو بیتونه دي تا به رانه خار وخوري تا به رانه خار وخوري ما خو دې خامه تا به رانه خار وخوري ما به انتظار وخوري ته له ښاره نه راځې ته له ښاره نه راځې تا خو دې خامار وخوري او دا یوازې مه پرېږدئ او دا یوازې مه پرېږدئ زهر به په لارو خوري زهر به په لارو خوري وی ویل ناوخته شو وی ویل ناوخته شو نن خو به مې پلار وخوري او دغه لږ مازغمې دي دغه لږ مازغمې دي دا به رانه یار وخوري دا به رانه یار وخوري راځم خپل شعر ته ګیله نه کوم خفه نه یم نه کاڼه دي نه ړانده دي زه یو ځوان یم دا مې حال دی آیندې ته مې غمجن یم ټوله ورځ بازار کې ګرځم بس له ډېرې تندې غورځم له چا وکړمه پوښتنه څوک مني زما غوښتنه له چا وکړمه پوښتنه څوک مني زما غوښتنه څوک مني زما غوښتنه دې ظالم ښار کې تاویږم د ماشوم غوندې جړېږم دې ظالم ښار کې تاویږم د ماشوم غوندې جړېږم یو یې لاس دې نشته وروره بل وایي خپه دې نشته وروره یو تلاس نیسم سراکه بل تلاس نیسم سراکه یو وای ماف که میده نشته بل وای زه په ډري ورک شه خدای داسې دنیاګۍ ده د پوښتنې څوک مې نشته د روزنې څوک مې نشته ورځ مې تېره په دې حال شي شپه کړم تېره قبرستان کې ورځ مې تېره په دې حال شي شپه کړم تېره قبرستان کې کله کله په ډیران کې بیا سهار شي بیا راجګ شم بیا سهار شي بیا راجګ شم بیا روان شم وای وای لاس دې نشته وروره بل وای پښه دې نشته وروره بل وای کونې بل وای ړوندې که په مفته مخته نه نه وروره داسې نه ده نه نه وروره داسې نه ده په سینه کې چې مې زړه دی سوری شوی پاتې نه دی
نه نه وروره داسې نه ده په سینه کې چې مې زړه دی سوری شوی پاتې نه دی راشه تا ته وایم راشه ما ته نه رږدې شه راشه ما ته نه رږدې شه غوږ دې راوړه یو څه وایم دا کیسه تا ته کوم ځوانه څوک به نه خبرې له ما نه یوه چاودنه دې په یاد ده یوه غمجنه دې په یاد ده یوه چاودنه دې په یاد ده یوه غمجنه دې په یاد ده هغه یو کور کې چې مړه وو هغه یو کور کې چې مړه وو ټول په سرو وینو سرو ټول په سرو وینو سرو فاتح یو پکې زخمي و راته مه ګوره چې څنګه یم هغه بخته زخمي څه یم نه مې ساقي نه مې شراب یادیږي نه مې ساقي نه مې شراب یادیږي ما ته د یار د مخ ګلاب یادیږي او څوک چې پاکي د پرښتو یاده کړي موږ ته جانان خانه خراب یادیږي د ورور علي سادات څخه یوه نړۍ مننه د پروګرام په دې برخه کې دیوانه صاحب ته بلنه ورکوو چې راشي او موږ او تاسو ته خپل انتخاب راواروي دیوانه تشویق کوئ که وای ارمان به وکې وخت به تیر وي ارمان به وکې وخت به تیر وي ستا لیوني به تا پسې ځان وژلی وي نه شعر دا هیلهمند یم چې د وړې خوښې وړ مو وګرځي وایي بیا دې مرګی راته راورسېږي وصال صاحب بیا دې مرګی راته راورسېږي خو چې لالی راته راورسېږي او د آخري سلګۍ خبر مې ورکوي د آخري سلګۍ خبر مې ورکوي چې ګړندی راته راورسېږي بیا دې مرګی راته راورسېږي خو چې لالی راته راورسېږي د آخري سلګۍ خبر مې ورکوي چې ګړندی راته راورسېږي او پرون مې واورېدل هغې ویله چې روغ مې نه دی په کار خو چې ژوندی راته راورسېږي پرون مې واورېدل هغې ویلو چې روغ مې نه دی په کار خو چې ژوندی راته راورسېږي او اخ چې د دیوانه د لاسه مرګ وي زما اخ چې د دیوانه د لاسه مرګ وي زما اخ چې دی راته راورسېږي اخ چې دی راته راورسېږي توجه نه د قدرمن ورور دیوانه صاحب څخه یوه نړۍ مننه د یو دوه بیته دې ورته ډالۍ وي چې ټول خلک راټول دي یو سړی لیونی کوي ټول خلک راټول دي یو سړی لیونی کوي دا خلک ورته ټول څه لیونی کوي او دا خلک د ژوندونه زیات په مړو خفه کیږي دا خلک مړی ونازئ ژوندی لیونی کوي د قدرمن ورور دیوانه څخه یوه نړۍ مننه د پروګرام په دې برخه کې قدرمن استاد احسان الله قریشي ته بلنه ورکوو چې راشي موږ او تاسو ته خپل انتخاب راواوروي قدرمن استاد احسان الله قریشي بسم الله الرحمن الرحیم جوړ دی دا نور جوړ دی لومړي سر کې تاسو ټولو ته سلامونه نیکې هیلې احترامات خوشحاله شوم چې یو ځل بیا ستاسې په حضور کې یم او دقیقا چې پوهان وایي چې انسان تر خپلې ژبې لاندې پټ وي نو ما هم ډېر څه پیدا کړ ما دونه توقع نه درلوده چې ولې کې رالو موږ څه خو نشته خو اوس مې ولیده چې ډېر څه شته الحمدلله د جرأت په برخه کې دغه شان د کار په برخه کې ډېر کار مو کړی ډېر هلکان ښه شوي دي مشاعره د خو صرف د څو خبرې کوم چې وخت نه استفاده کوم نو ستاسې د هڅې او زیار چې دی د ستایلو دی الله تاسو ټولو ته اجر ورکړي دغه شان وصال صاحب او غریبیار صاحب دغه شان نور ملګري چې دي دا کم خدمتونه چې کوئ دا بېساري دي موږ ته پته لګي ځکه چې موږ ډېر کلونه مخکې څه مو چې وکړ یا څه مو چې کول او کمې اسانتیاوې مې چې نه درلوده په هغه اساس ویلی شم نو انشاءالله و نور هم ښه کېږو له خیره سره ډېره مننه او خاص کر ترنم ډېر خوند وکړه ماشاءالله ډېر ښه کار دی کړی ورور هم انتخاب ښه کړه کوشش بیا دا وکړه په راتلونکي کې چې یو نوی انتخاب پیدا کړي ځکه غږ انتخاب او څه شی بل طرز د درې واړه جلا جلا شی نه دي غږ ماشاءالله ښه دی غږ د انتخاب هم بل کس درته کولی شي خو طرز پیدا کړه نوی طرز وي بیا ډېر ښه دی ماشاءالله خو غزل دی ډېر وختي مې لیکلی و صدیقي صاحب بیا د غزل چې دی چې ما وکتو فیسبوک ته مې نه شو ورکولی ځکه چې اظهارات وکړي کېده لکه داسې وضعیت اوس مې د ملګرو چې شعرونه واورېد ما ته هم لږ ځوانۍ احساس را پیدا شو
مانې اجازه زه به هم پکې وایم غزل دی چې دا چا ویلې چې یار دی دی له تا ځینې بدرنګه دا چا ویلې چې یار دی دی له تا ځینې بدرنګه او سړی نه دی سړی چې خوښوي سړی له رنګه زمانه به کمزوری په یارانو کې بل نه وي زمانه به کمزوری په یارانو کې بل نه وي که ځان پسې مې نه کړې نو ای ستوريه ملنګه او خالونه دي چې ښه او کله چپ لوري ته اوړي تصویر دې داسې دی او که هنداره ده بېرنګه او بخشش دی وي چې روا به راته څنګه شي مولانا تپوس وکړه ستا شونډو ته مې زړه شوی جانانه غنم رنګه د غږ او ښکلا دواړو د سیالي ده زه حیران یم چې کوم یو پکې خوښ کړمه نشه یمه بېبنګه بس تا ته انتظار یم که کلونه وي که میاشتې بس تا ته انتظار یم که کلونه وي که میاشتې راپېښه یو ځل وکړه ناڅاپي د سترګو جنګه او احسان دې پوروړی دی د ډکو خنداګانو احسان دې پوروړی دی د ډکو خنداګانو توبه یې ده له بنګه او مایوسه ده له شرنګه ډېره مننه لمودونه په عذاب یم ته واوا لمودونه په عذاب یم ته واوا زه یم غرق یم خراب یم ته واوا زه یم کور د پښتون ړنګ شه ته ډېر ښه زه یم سوی یم کباب یم ته واوا د قدرمن استاد احسان الله قریشي څخه یوه نړۍ مننه د پروګرام په دې برخه کې کوچني ورور محمد صافي ته بلنه ورکوو چې راشي موږ تاسو ته بل انتخاب راوروي محمد صافي بسم الله الرحمن الرحیم شعر زمون ښوونکی رهنما معلوماتي روزونکی د هر چا معلومه تربیه کړي دي پوهان دي هم د روزلي ډاکټران دي د هر مرض له شفا معلوماتي روزونکی د هر چا معلومه تا د بشر ځینې انسان جوړ کړی تا په خوږه ژبه جهان جوړ کړی اوس تل سرلوړی تل زما معلومه تا هر شاګرد ته محبت ورکړی ورته د درس په صداقت ورکړی زه علمیار به کوم دعا معلوماتي روزونکی د هر چا زه صحیح شوه په دیوالې درته وایم ښه ټیک شوه زه صحیح شوه په دیوالې درته وایم چا ویل چې په دیوال پورې غوږونه دي خوي دي او راځه خواته مې کښېنه چې دا زړه درته لږ تش کړم راځه خواته مې کښېنه چې دا زړه درته لږ تش کړم منمه چې د دواړو څه کارونه دي خوي دي او مورجانې در نظر شم ستا مننه مونځ لزمه ماښام دی په پیالو کې شرابونه دي خوي دي د قدرمن ورور محمد صافي څخه مننه د پروګرام په دې برخه کې استاد صدیق الله غریبیار ته بلنه ورکوو چې راشي او موږ تاسو ته انتخاب راوړو څنګه دی یو څوک خو دې زما د زړه واکدار شي پاکه ربه یو څوک خو دې زما د زړه واکدار شي پاکه ربه یو کس دې د تمام ولس غمخوار شي پاکه ربه او زه تل به دغه یو دعا له تا نه ورته غواړم زه تل به دغه یو دعا له تا نه ورته غواړم یاران چې مې په سخته کې په کار شي پاکه ربه او د نورو ملغلرو قدر هم را سره شته دی د نورو ملغلرو قدر هم را سره شته دی خو یو هغه لالی دی زما یار شي پاکه ربه او زه هسې ورته ځان په مالدارۍ جامو کې ښایم زه هسې ورته ځان په مالدارۍ جامو کې ښایم ورور مې دی زما هم غریب یار شي پاکه ربه او یو انتخاب وي چې په یو جنۍ مین یم په لیونۍ مین یم سترګې یې ښه ښکلي دي په شینوګۍ مین یم په یو جنۍ مین یم په لیونۍ مین یم سترګې یې ښه ښکلي دي په شینوګۍ مین یم اسمان کې ستوري ډېر دي زه په سپوږمۍ مین یم زما مورجانې له خولې په ګلالۍ مین یم د ننګرهار یم صیبه په کابلۍ مین یم زه غریب یارې وایم په شاعرۍ مین یم او قدرمن استاد قریشي صاحب ته دې ډالۍ وي ما درته ولوستو داستان نور وغیره وغیره رحم دې وکړه په خپل ځان نور وغیره وغیره ما درته ولوستو داستان نور وغیره وغیره رحم دې وکړه په خپل ځان نور وغیره وغیره پرون یارانو سره ناستم او خبرې کېدې حسن مې زیات دی د جانان نور وغیره وغیره
او یوه روژه و بل ملګري یاره څه به وکړو جماعت لمونځ ختم القرآن نور وغیره وغیره او مشاعره و بنډارونه د یارانو بیخي را سره ناست وي شاعران نور وغیره وغیره پرون یو ښکلي د زکات په نوم یو څه ورکول نری املا توري زلفې سره لبان نور وغیره وغیره پرون یو ښکلي د زکات په نوم یو څه ورکول نری املا توري زلفې سره لبان نور وغیره وغیره نور غریبیاره شاعرۍ نه دې لاسونه واخله در باندې شک د یو ګمان نور وغیره وغیره د دې بیتونو په وینا باندې د اول قدم کې خو د وطن یوټیوب چینل څخه نړۍ مننه کوم چې دا ملګري راغله زموږ مشاعرې ته زموږ د مشاعرې سپورټینګ یې وکړه همدارنګه موږ سره پکې شراکت وکړه خوښه او خوشحاله یو چې دارنګه ملګري لرو چې زموږ دپاره د وطن ښکلاګانې همدارنګې هغه پټ استعدادونه چې کوم دي هغه را برسېره کوي او موږ تاسې ته د وطن ښوونه کوي نو بیا هم د ټولو ملګرو نه مې هیله دا ده که غواړئ د وطن له ښکلاګانو نه خبر شئ همدارنګې خپل حالات وګورئ د وطن له حالاتو نه قسمه قسم بنډارونو میلو او مشاعرو او د ادبي خپرونو نه خوند واخلئ نو وطن یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ له تاسو نه هم مننه چې راغلئ او موږ سره مو په مشاعره کې ګډون وکړو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته